أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة مكيدة وآيات مبارکه پکې دي. ترتیب د جمع د قرآن کې اول نمبر ده او نزول کې پنځم نمبر ده پس د سورة مدثر نه. خلاصه په دې صورت کې پنځه خبرې بیان شوي دي. اول د الله توحید، الحمدلله رب العالمین سره. دویم په دې باندې دلائل بیان شوي دي، درې عقلی دلائل. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، دا دلائل دی د توحید. درم دو سمری بیان شوی دی او نتائج ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. سلورم دی صورت مونږ ته د دعا طریقه ښودلې ده، تعلیم الدعاء، اهدنا الصراط المستقیم. او پنځم بشارت مؤمنان لره. بشارت کې صراط الذین انعمت علیہم دا ذکر شوی دی. د صورت موضوع ده توحید، د الله رب العالمین یووالی. په دې صورت کې یو امر دی، په ظاهر کې نهی پکې نشته. دیتا سورة فاتحہ وی، سورة حمد وی، سورة اساس وی، سبع مسانی وتوی، کافیہ وتوی، شافیہ وتوی، کنز وتوی، سورة دعا وتوی، سورة شفا وتوی، سورة حمد وتوی، اور سورة الصراط وتهم وی، سورة نور وتهم وی، سورة دعا ورتهم وی. دویش پوری نمونه دی. ام القرآن وتوی، اساس القرآن وتوی. د ټول قرآن کریم خلاصہ په سورة فاتحه کې ده. ذکر قرآن مجید کی اصول ذکر شوی دی غٹ سلور: توحید، رسالت، صدق القرآن، ایمان بالآخرہ.
د سلور واړه دی صورت کې راغلي الحمدللہ رب العالمین کی توحید ذکر شوه دی مالک یوم الدین کی آخرت تے او صراط مستقیم دا قرآن مجید تم وی توحید تم وی او سنت دا رسول تم وی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فاتبعوه هذا صراط مستقیم قرآن مجید توئی نو قرآن کریم کی سلور اہم مسئلے اصول غٹ فاتحہ کی دی دیو جنوتا ام القرآن وی یا الرحمن الرحیم کی پدی انداز باندې پدی فاتحہ کی داخل دی چې قرآن سلوری سی دی او ارئیسا کی اہم مسئلہ ذکر شوی دا یو چې خالق د هر یو شی الله دی دویم مربی د هر یو شی الله دی او دریم برکت اچون کې پر یو شی کې الله دی او څلورم مرز د آخرت حق ده دا سلور اهم مسئلې دی قرآن کې دا فاتحه کې داخل دي الحمدللہ رب العالمین رب العالمین پالنا کون کے الرحمن مانا خالق دنیاوی رحم کون کے مراد در رحمان نا وصف مشہورہ دے چے خالق الرحیم پا آخرت کی مہربانی کون کے مالک یوم الدین اور از د آخرت په دې ترتیب باندې سلور واړه اهم مسائل دا فاتحه کې راغلي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه لیکلی دي چې سورۃ فاتحه کې لزر مسلې لزر دا صورت الله رب العالمین د خپل بندگانو په جبه باندې فرمای چې تاسو کله زما حمد او ثنا کوي په خپل جبونو داسې وای زما په وړاندې په دې الفاظو باندې زما صفت کوي اذا حمدتم الله فقولوا الحمد لله رب العالمين مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی لکھی سورت نزول کی پنجم نمبر دے نازل سے پس د سورت مدثر نا امتیازات دا صورت پدی ممتاز دے چې پدی کې د ټولو آسمانی کتابونو خلاصه ده دیم پدی صورت کې رد ته په ټولو باطلو فرقو باندې او دا صورت په منزله د متن ده نور قران کریمی تشریح ده الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفنا للہ اللہ د پاره دی رب العالمین
چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی حمد صفت ته وایي بیضاوي مبارک وایي هو الثناء بالجمیل د چا ښکلي صفت کول تعریف کول رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی رب خالق توي مالک توي سید توي مصلح توي مدبر توي تفسیر قرطبی لیکلی معبود تم وي رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی علامه بیضاوی وي تربیه ستوي رسول د یوشي خپل کمال مناسبته په مزه مزه تبلیغ شیء الى کماله شیئا فشیئا په یو کال کې مونږ غټیږو کنه او پوزم په خپل ځای غټیږي او د لاس ګوتې په خپل ځای غټیږي او دا خپیم په خپل ځای غټیږي وخته روزي ګیره دام غټیږي په خپل خپل ځای که د ګیري وخته او د روزو وخته ته نظر کې راوالي د دې دواړو غټېدل کیږي خو په خپل خپل ځای که د دې ګیري د وختو په شانتي د روزي هم غټې ده او په دې مخ راتلې نو انسان سره خو بیا دا خنخ کار ده کنه یا د خپل غټي په خپل ځای او پوزه په خپل ځای کدا پوزه د دې خپل عمر غټه شي مبادرنګي کنه انسان دا د الله نظام دی په خپل مناسب کمال کې ار یو عضو غټي او رسي یو کال کې انسان هم غټيږي فصلونه هم غټيږي ساروي هم غټيږي سنډا یوم رکیږي انسان بلنګ کیږي ویا بلنګ غټيږي دا د الله هغه صفت تربیت دی تبلیغ شیء الى کماله شیئا فشیئا یو شانتی وخت تیریږي شپه ورځ او د سارو یو کیفیت د بوټو بل کیفیت د انسانانو بل کیفیت د جناتو بل کیفیت بیا په انسان کې د دې وختو سو قسمه ار خپل خپل کیفیت دا ډکو د دې نور اعضاء سو قسمه د ار یو شیخ خپل کیفیت دا د رب صفت دی رب العالمین چې پالون کې ټولو مخلوقات دي عالمین جمع د عالم ده ما يعلم به الشيء اغس چې بل یو شی په معلومي دا الله نه سوا د ټول عالمین الرحمن الرحیم بخنه کوونکې مهربان دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الرحمن ډیر مهربان دی الرحیم نهایت رحم کوونکې دی الرحمن په ټوله دنیا کې پارچا مهربان دی په کافر او مسلمان په ټولو الرحیم خاص په مؤمنانو باندې مهربان دی په ورځ د آخرت وکانه بالمؤمنین رحیما مالک یوم الدین مالک دی خاوند دی د ورځې د جزا الحمدلله دا د الله توحید او دا به دلائل رب العالمین چې پالن کوونکی د ټولو مخلوقات دی او معبود د ټولو مخلوقات دی زید ابن عمرو ابن نوفل یو سړیو په جاهلیت کې هم د شرک نه متنفر خسړ او یو کورې په کرای نیولیو
چې چا به ژوندی لور خخوله ده به ترې اخیسته وایي میغ وجنه زه ساتم بلا ماشومان یې داسې بچ کړي وي د مرګ نه. دی په صحرا کې ملګرو سره نو یو کس بت ته عبادت کو سجدی کو د منې کو هغه نه منې کېدو بیا دا بت پرېښود دا سړی داسې په ډډه لاړو دې کې ګیدړ راغی خپې اوچته کړه په هغه بت یې مچازې وفرمایلې پوهېږې که نه چې مچازې پې وکړې د زید ابن عمرو ابن فیل پې اواز وکړه چې ګوره که نه ته دته خدای وې ګیدړان پې مچازې کوي دی دومره قدرت نه لري چې ځان نه وشړي او شعر یې ووی رب یبول ثعلب عنه براسه لقد ضل من بالت علیه الثعالب دا هم رب کېدی شي چې ګیدړان پې مچازې کوي نو رب معبود ته وایي علیکم بشعراء الجاهلیه فإن فيه معاني كتابكم رب العالمین معبود د ټولو مخلوقاتو دی پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی ډېر مهربانه نهایت رحم کوونکی دی مالک یوم الدین بعضې خلک وایي بادشاه د ورځې د جزا دی دا معنی صحیح نه ده دلته بل قرت ته ملک یوم الدین چې هغه ووې نو بیا دا معنی کولی شي او مالک نه مراد خاوند دی مالک اختیارمند پوهېږي په خبر مالک یوم الدین خاوند دی د ورځې د جزا ایاک نعبدو خاص تعالی عبادت کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو په ټولو کارونو کې عبادت په لغت کې غایت التذلل ته وایي انتهایی عاجزی اختیارول او دا ماخوذه د طریق معبد صوب معبد یو لاره د خلک په لاړ راشي وسولي یا وارشي یو کپڑا د استعمال شي ډیر استعمالو سره دغه ګلونه هغه وسوليږي او مخلي شي صوب معبد په اصطلاح کې غایت التذلل امام المولى بأن للمعبود سلطة غيبية فكل دعاء ونداء ينشأ عن هذا الاعتقاد فهي عبادة مدارج السالكين کی ابن قیم لکلی او تفسیر جواهر القرآن لکلی مقدمہ کی عبادت انتہائی عاجزی ښکار کول د الله په وړاندې او انتهایی عاجزی ښکارا کول د یو داسې ذات په وړاندې چې ته چې هغه مې ویني په ما قادر دی او په ما واک لري او زما د حال نه خبر دی په دې نظریه چې کم کار کیږي هغې ته عبادت وایي که رکوع وي که سجده وي که اواز وي که عمل وي که صدقه و خیرات و ایاک نستعین او خاصتانه مدد غواړو په ټولو کارونو کې اهدنا الصراط المستقیم او خی مونږ ته لاره نیغه روان کی مونږ په لیغه لاره کلک کی مونږ په نیغه لاره بتا ہمیں چلا ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ دریوڑ سیدھی بتا ہمیں چلا ہمیں دکھا ہمیں سیدھی راہ اہدنا الصراط المستقیم
روان کی مونږ په نیغه لاره یا اوخای مونږ ته نیغه لاره کافر چې وایي که نه اهدنا الصراط المستقیم نو مراد تی توفیق دی د هدایت او د ایمان هغه ته او مؤمن چې دا دعا کوي نو مراد تی ثبات او استقامت دی په دې لاره صراط مستقیم څه ته وایي د الله پاک یووالی ده وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دیت توحید خدا دا صراط مستقیم دی او صراط مستقیم قرآن کریم دم وی واتبعوه هذا صراط مستقیم د دې قرآن تابعداري وکړئ دا صراط مستقیم دی اللہ تعالیٰ فرمائی سورۃ انعام کی یوش پیت آیت تے قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین اوے پیغمبر اننی زچیم ہدانی رسول مالرا ربی رب زما الى صراط مستقیم خودلی دما ترب زما نیغلارا اسشر دینا قیما دین مضبوط ملت ابراہیم حنیفا چه طریقه د ابراہیم علیہ السلام وکلکا پا حق نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکانونا او دقت صورت انعام کی فرمائی یوصل 350 کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ بے شک دا قرآن دین زمادے لار زمادہ مستقیما سیدھا فَاتَّبِعُوهُ تابعداریو کئی دے قرآن او صراط مستقیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تموئی لکہ سورت یاسین کی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم امام محمد ابن جریر طبری لکلی دی صراط مستقیم دا رسول اللہ مبارک لارا او د خلفای راشدین لار سبیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحباه د رسول الله طریقہ او د اغد ملګرو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین اهدنا الصراط المستقیم او خای مونږ تلار نیغم کلکی مونږ پلار نیغ باندې صراط الذین انعمت علیہم لار دا کسانو چې احسان کړي تا پاغي باندې غیر المغضوب علیہم نه لار دا خلکو چې غضب کړي شي پاغي باندې ولا الضالین او نه لار دا گمراهانو اهدنا الصراط المستقیم او خیر مونږ ته لار نیغا کلک کی منگا پلارا نیغا دا سوک دی صراط الذین لار دا اغا کسان انعمت علیہم چتا احسان کرے دے پا حقیبان دی اللہ تعالیٰ پا چا احسان کرے دے نصرت نساء کی اللہ تعالیٰ فرمائی پینزم پارا کی یو مبارک آیت کی ددی پورا وضاحت راغلے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء التشبيت آيات. یو کم او یا آیتم. ومن یطع اللہ آسوک چی تابیدار کئی دا اللہ والرسول او دا رسول علیہ السلام فاولائک دا کسان بهم مع الذین دا کسانو سروی انعم اللہ علیہم چی اللہ انعام کڑے پا دیوانی من النبیین دا من بیانی دے دا انبیاء کرامو یعنی انبیاء کرامو سرا والصدیقین و کاملو نیکانو سرا. صدیقیت دا ولایت انتہا تاوئی. والشہداء و شہیدان والصالحین و نور نیکان وحسن اولئک رفیقا او کلی دا خلق دا ملگرتیا پلحاظ. ذالک الفضل من اللہ دا فضل دے دا اللہ دا طرفا وکفا باللہ علیما او کافی دے اللہ پوہا. دا منعم علیہم دی. صراط الذین انعمت علیہم لار دا اغا کسانو چا اللہ تعالیٰ پہ انعام کرے او دا صحابہ کرام دی. اللہ تعالیٰ فرمائی سورت آل عمران کی یوسل سلور او آیت کی سلورم پارا دا. فانقلبوا بنعمت من اللہ واپشو دا صحابہ کرام دا اللہ پا نعمت باندی. سورت آل عمران یوسل سلور او آیت. فانقلبوا واپشو دا صحابہ کرام دا دی جنگنا بنعمت من اللہ ڈکو دا اللہ پا انعاماتو باندی متلبسو دا اللہ پا نعمت وفضلنو دا اللہ پا فضل لم یمسسهم سو نور سیدل دیتا سے تکلیف و ضرر واتبعوا تابعداری وکړه رضوان الله د الله د رضا مندۍ والله ذو فضل عظیم. الله پاک د لوی فضل خاوند دی. نو صحابه کرامو باندې انعام شوی دی. د صحابه کرامو لاره او د هغې تابعداري دا د انعام یافته خلکو لار ده. صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیہم چی احسان کڑے تا پا غی باندی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چی غضب کڑے شے پا غی باندی دا یہودیان دی ولا الضالین او نلار دا گمراہانو چی دا نصارا دی. مغضوب علیہم اغا خلق چی سرد علم نا پا غلط روانی یہودیان. ضالین چی دا بیلمی دا وجه نا پا غلط روانی. دا تفسیری پا حدیث کی شده اتعید دا قرآن نرازی. مغضوب علیہم یہودیان دی او ضالین نصارا دی. سورت بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی نوی آیات کی فباؤوا بغضب على غضب اختشو دا یہودیان پیو غضب باندی دا پاسد بالغضب وللکافرین عذاب مہین او دا پار دا کافران عذاب ذلیلون کیے دے. وہ دیکھتا
د يهوديان دي او سورۃ مائده کې راځي شپږم پاره ده شپږ نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمائی قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وأضل خقم رادي عن سواء السبيل د برابر لارنا دارنگی صورت مائدہ 77 کی واو یا کی عمر جی ورپسی فرمائی قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دا نصارى دي أو مغضوب عليهم يهوديان او ضالین نصارا غیر المغضوب علیہم نلار داخل کچھ غضب کرے شے باغی باندی ولا الضالین او نلار دا گمراہان آمین اسم فعل دے پا معنی دا استجب یا اللہ زمون دا دعا قبول کی سورة فاتحہ پسی آمین ویل سنت موقت دی مانزه کې که مانزه نه بهاري امين ورپسې وي که مانزه پسې مانزه کې و نو په خفیه به امين وي مانزه نه بهر فاتحه په جهر ویل شي امين دې په جهر ویل شي سنت طریقه دا ده چې امين خفیه ویل شي بخاری شریف جلد اول کې دعتا بن ابی رباح قول لے چی آمین دعا دا ادعو ربکم تضرعا و خفیا او غور دعا پا پٹوی دا مرسل روایت تے یاد یو تعبیر تفسیر دے احناف پا نزدہ حجتی بل دا خود تفسیر مسئلہ دا قرآن تفسیر دے یو آیت پدې وجه دویم حدیث ته ابو داود کی قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وخفض بها صوتا رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی او کته ک پدې باندې आवाज دریم حدیث او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قرات کې دو سکتی ابو داود او مشکات کی حدیث دی سکتۃ عند قراءة الفاتحه یو سکتو خاموشی د الحمد او د فاتحه شروع کې دون مخکې وا وسکتۃ عند قوله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بلا خاموشی چې کله به دا ویله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خاموشی بو مولا علی قاری مرقات شرح مشکات کی لیکلی چې دا لومبای سکته د سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې رسول الله مبارک دا خفیه ویلی به الحمد په جهر شروع کا او دا دویمه سکته خاموشی دا د امین و چې پیغمبر پاک په پټوي کوم احادیثو کې چې په جهر باندې امین راغله داغه مطلب دا چې په جهر هم جایز دي
خو سنت دا ده چې په پټه وویل شي. دویم د هغه حدیثو مطلب دا ده چې دا په ابتدا د اسلام کې و چې خلکو ته پته ولګي چې دلته ګورئ د دې فاتحین وروستو د آمین ټکی هم شته. نو دا په ابتدا د اسلام کې په دې مانځه کې مختلف تغیرات راغلي دي. خبرې هم پکې رواوي، اخوا دې خوا کتل هم پکې رواو، نو په جهر سره آمین هم پکې رواو. سوزه کې رفع الیدین مو ابتدا کې د دو سجدو منځ کې د سلام په وخت کې د رکوع نمخ کې رکوع نه وروستو دریم رکعت او درېدو کې وروستو دا بیا منسوخ شو. نو لکه څنګه چې دا نور رفع الیدین منسوخ شو، دغسې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه او د ګڼ شمېر صحابه کرامو فقها او محدثینو تحقیق دا دی چې آمین په زور ویل هم منسوخ شو. غیر المغضوب علیهم نلار دا خلکو چې غضب کړی شي په هغې باندې، ولا الضالین او نلار د گمراهانو. بخاری شریف کې حدیث ته آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح حدیث استاد خوخی کتاب کې کہ په جهر سره امین په صحابو کې رایج وي، نو ولی خصوصا پیغمبر وی چې امین ورپسې وایي. دا وجه چې فقیه الهند اور ولی الهند امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ لامع الدراری شرح بخاری کی لکلی چې درې حصے بخاری د فقه حنفی تایید کړي، خو نر سړی ولا پکار دی چې پویږي. متن د حدیث ته د ابو هريره صاحب روایت ته بخاری او مسلم ګڼ شمېر کتابونو راغسته دي. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دا حدیث نسته چې امام بفاتحه وي. بخاری کې نسبت د فاتحه چاته کړی دی؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، رسول سره امین وي. دویم د دې حدیث نه معلومه شوه چې په جهر باندې امام آمین ویل په صحابو کې رایج نو، که رایج وي نو ولې ورته دا زیاخی چې دې وخت کې بیا امین وایي. نو آمین ویل سنت دی او خفیه بیا وی سنت. د امام پس شاته فاتحه څنګه ده؟ په جهري منځونو کې منع ده، په خفي منځونو کې د بعضې فقهاو په نزد اجازت شته دی. که څوک یې وایي سختي پکې نه ده پکار په پټ منځ کې. البته غوره دا ده چې په جهري او دواړو کې خفي دواړو کې ونه وایي. ځکه د حضرت جابر رضی اللہ عنہ نہ روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، د چا چې امام د امام قرات د ده. دا صحیح حدیث دی. علامه بدرالدین یعنی لیکلی دی چې دا د 5 صحابه کرامو نه مروي دی، د جابر رضی اللہ عنہ نه، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عائشہ صدیقہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مجمعین. علامہ جلال الدین سیوطی لیکلی دی چې دې حدیث سل سندونه دي. بعض خلک وایي چې دا حدیث ضعیف دی. علامہ بدرالدین عینی لیکلی دی چې دا 5 صحابه ما ذکر کړ، دا حدیث په ځینو سندونو کې په شرط د بخاری او مسلم دی، په ځینې کې په شرط د مسلم فقط دی، او ځینې طرق په شرط د سنن اربعه دي. او حافظ سیوطی لیکلی چې دې سل سند دي. بعضې خلک وایي چې دې په سند کې جابر ابن یزید جعفی راغلی دی، ام متروک الحدیث دی، نو راغلی به یو سند کې دی پکې ضعیف راغلی.
ټول سندونه په جابر ابن جوفی باندې خو مبني نه دي. جابر ابن یزید جوفی متروک الحدیث دی بالکل په اتفاق د محدثین. خو حدیث د من کان له امام فقرات الامام له قراءه صحیح حدیث دی. ته چې د امام پسې شاته سورته فاتحه وې څه دلیل دی؟ دی وی د عباده ابن صامت رضی الله عنه نه روایت ده چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وې دا د بخاری شریف حدیث دی. مونږ بالکل خود دا حدیث استدلال ټکی خدا ستاد پاره دلیل نه دی. ولی مونږ به دا مسلې په تفسیر کې نه کولی. اوس پورې زما مزاج دان دی. خو یو طوفان د بيدینۍ په دې بنیاد شروع شو چې فقه حنفي د قران او سنت نه خلاف ده او هغه خلکو په تفسیر کې دا خبره شروع کې ویلي کړي. نو اوس مجبور یو چې د دې پروپاګاندا یو مخنیوي وګینه دا مزاج ته زمونږه. د فقهای حنفیو تاریخ گواه دی چې په اختلافي مسلو باندې په یو مسله د یو چا خلاف شرط فقهای حنفیو کتاب نه دی لیکلی. اول دا شوافیو کې بعض مقلدین راغه پر رفع الیدین کتاب ولیکه. په هغه زمانه کې ما توخیا چرته احناف په ترک د رفع الیدین کتاب لیکلی. امام بهقی راغه، امام بخاری صاحب راغه رحمت الله علیه مجمعین جزء القراءه او جزء الرفع الیدین ولیکل. توخیا ماته شته احناف حکومت کړي دي، استعمار زبیخلې دي، يهود نصارای د عالم اسلام نه بالکل شړلې دي زمکه د حکومتونه کړي دي. وړو وړو مسلو هغه تفصيلات کړي دي په مبسوط کې، په سیر کبیر کې، زیادات کې، شرمان الاثار کې او بلا کتابونه. خو په خپل منځ کې په وړو وړو مسلو باندې اشتغال او په دیره کې او په جنازه کې فرعي مسائل دا چرته نه دي کتلي ما په طبقاتو د حنفیو کې. خو چونکې دلته انګريز راغی او اکثریت د احنافو، نو انګريز خو سیاست کوي، کافر خو مخامخ نه راځي، نو هغه د مسلمانان په خپل منځ کې اچولو دپاره سودانې پیدا کړي او د فرعي مسلو نه هوا ورکړه چې دا ساده خلک په دې وړو مسلو وختي او مونږ په حکومت کوو. اوس پورې هغه کار روان دی، لړا اور حکومت کرو والا فلسفه ده. پوهېږي که نه پوهېږي؟ نه پې پوهېږي، زم نه پوهېږم. تا خانه کې ناست یو ګړز ګړزور ورونه په حقیقت نه پوهېږو. الله دې یهود او نصاراو ته هدایت وکړي او که قسمت کې هدایت نه نو خدای دې تباہ او برباد کړي. تاسو وګورئ چرته دې خلکو حکومت نه دی کړی، دغه باطلو نه خلافت راوستی دی، نه د اسلام دپاره یو لوی کامیاب تحریک چلولی دی. دا ټول تحریکات د دین چې چا چلولی دي علماء اهل سنت والجماعت مسلمانان دي، څلور واړو مذاهب والا. نو د ځکه په خپل مدعا باندې نشي پیش کولی. من کا د حدیث د عباده رضی الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تو ته دی ترجمه وکا، نو دی به ترجمه کوي چې نه کېږي مونځ د هغه چا چې چا امام پسې فاتحه او نه ویله. صحیح داسې به وایي که نه؟ نو په دې ځای کې امام کم ځای کې راغلی او مقتدي کم ځای کې راغلی. هغه به وایي مونځ راغلی. مونږ به چې بالکل مونځ په جمع می بې جمع می بې جمع ولې مونځ نه. قاعده په فن مناظره کې دا ده چې دعوا او دلیل کې به مطابقتي. ستا دعوا دا ده چې د امام پسې شاته مقتدی د پاره په هر حال کې سورت فاتحه ویل فرض دي. دا د دعوا ده کنه؟ دا دعوا ده.
مونږ وایو دلیل پیش کا دلیل دا حدیث مبارک پیش کو مونږ وایو دي کې د امام پسې شاته ذکر شته د مقتدی ذکر شته د فرضیت ذکر شته نشته هغه وی لا صلات النفي د جنس اقلم مونږ وایو د دې نفي د جنس تم دلیل نشته او د امام ذکر هم دی کې نشته هغه وی دا ز شرح کوم لا صلات نه دی مونږ یعنی نه دی شوی مونږ وایو دا خو لا صلات لجار المسجد الا في المسجد دا حدیث هم راغلی دی لا صلات بحضرة الطعام دا حدیث هم راغلی دی نو دا چې د جمعات سره جوخسو کوسیږي دا غمونز په کور کې نه کیږي دا معنی چا کړی ده او چې ډوړې تیاری لنګر تیاری او په مدرسه کې جمع ودرېږي دلته بیا مون نه کیږي دا خو ستا د خوښې هغه تاویلات دي کنه تحقیقی جواب ته به داسې غوږ کېدي چې دا حدیث په خپل ځای صحیح دی په دې حدیث کې د امام او د منفرد ذکر دی په تابع اشکال کوي چې دلته خو نه د منفرد ذکر شته نه د امام ذکر شته مونږ ورته وایو چې لا صلات نه دی منځ کامل لا نفي د کمال د دې نور حدیثو د وجه مگر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نه دی منځ کامل د هغه چا چې فاتحه او نه ویلا دا منفرد منځ دی ځان له مونږ گزار او دا امام مراد دی دا تفسیر جابر رضی الله عنه کړی دی او دا حدیث هغه پورې خاص کړی دی او تایید د جابر رضی الله عنه هغه روایت کې چې من کان له امام فقرات الامام له قراءه او د امام په هغه وی مونږ هم تایید کوو کنه زمونږ د معنی هم تاییدات شته دي مونږ ورته وایو د امام پس شاته د قرات نه معنی شوی ده د الله پیغمبر فرمای انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا امام دې د پاره مقرر کیږي چې هغه پس اقتدا وشي کله چې هغه الله اکبر وي تاسو هم الله اکبر وای کله چې قرات شروع کو نو خاموش شي او الله تعالی قران حکیم کې فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران ویل کېږي وګ ورته کېږي چپ شي دې لپاره چې پتا سو رحم وکړي شي دا آیت دا حدیث هغه دوستان وایي چې نه دی آیت کې چې کوم ذکر دا خطبه ده مونږ ورته وایو دا د سورته اعراف آیت ته دا په مکه معظمه کې مکه معظمه کې خود جمعې مونږ نو کاکا استاد خوخي مولا امام ابن تیمیه لیکلی دی اجمع المفسرون على ان هذا الايه نزلت في الصلاه تفسیر ابن کثیر ابن جریر لیکلی اتفاق ده د مفسرینو چې دا آیت په منځ باره کې نازل ده د جمعې منځ خو په مکه کې نو کاکا سره د دې چې موږ په خطبه کې سکوت وایو خاموشي وایو نظائر ته وګوره خطبه فرض ده کنه ده فرض مقتدیان وای هغه په موږ اشکال کوي چې تاسو د امام پسې سورته فاتحه نه وای او دا وای چې دا فاتحه د امام موږ له کافی ده دا تحیات بیا ولې وای خبره دی وبش بیا دا تحیات مو وای ورپسې دا دعای قنوت مو وای په وترو کې چې رمضان کې کله جمع کوي جواب الزامی دا ده
چې تاسو بیا د سورۃ فاتحه نه بعد قرآن نور ولې نه وایي؟ ځکه په حدیث د عباده کې تفسیر په مسلم کې راغلی دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، او بل روایت کې او آیت او آیتین معها. نو دا دونه دی ورسره ویلي دا زم د صورت ورسره ولی نه کې. فما هو جوابکم فهو جوابنا، تحقیقی جواب دا دی چې د فاتحې او د قرات نه من راغلی دا په نصوص د قرآن او حدیث کې، او د تحیات نه من نه راغلی بلکې پیغمبر صحابو ته تعلیم ورکړی چې دا وایي. تفصیل د پاره وتا سو غري احسن الكلام في ترك القراءة خلف الامام لاستاذنا المعظم فخر ومفخر دیوبند امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ. لیکن مسئلہ اختلافی دا، اختلافی مسئلوں کی سختی کول دا عقل مندی نه دا. خو زما د ماما زامنو پوسټر چاپ کړي چې د احناف من نه کیږي او خزم به طلاق دي، نو موږ وته چې غول دي کړي دي او ټول مل دي د غول ډک کړي دي. ستا کار صرف مسلمانان په خپل منځ کې جنگول دي، انګريز ته لارا ورول دي، ته د هغې د لښکر مخ کې عیسائی نور کار بیا هغه کوي. نو ځکه مې دا شو خبر وکړي ورنه مسله اختلافي کی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نادر روایت دا راغلی دی چې په پټ منځ کې وای و سبحان الله اسی آیه کې لیکلی دی. دا سنه خبره ده چې په جهري کې بیا بیخي نه وایو او په پټ کې بیا وایو. په ټولو نصوصو ممل لاغو، په ټولو فقه ممل لاغو، خو زمونږ سر خو دونه دی که نه سیبه باقي ولکل وجهة هو موليها. زما خپل خیال دا دی او د مولانا عبدالحی صاحب هم دا خیال دی، د نور فقها هم دی. ورنه ظاهر مذهب د احنافو امام محمد چې په موطا کې ذکر کوي هغه دا راغلی دی چې جهري او خفي دواړو کې به مقتدي غلی ولاړې فاتحه به هم نه وي او سورت به هم نه وي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. واخر دعوانا الحمد اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. دعا وکړئ چې الله زموږ ناس ته قبول کړي، وینا مو قبول کړي، الله پاک علم او فهم راکړي، قرآن او سنت باندې علم او فهم راکړي، الله د ټول امت مسلمانو په حال رحم وکړي. دعا وکړئ چې الله زموږ کابرین وبخي، مشایخ وبخي، نسونه ملګري ناست الله د ټولو علم او فهم نصیب کړي، رکاوټونو فتنو نه مساتي، په خیر او عافیت سره دا درس اختتام پذیر کړي. وصلی الله